زو پر مخبزو په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د کابل طبي علوم پوهنتون اړوند په علي آباد تدریسي روغتون کې د علوم متمم صحي پوهنځي تر چتر لاندې د لیسانس په کچه د فزیوتراپي څانګه فعاله او دغه پوهنتون د رئیس استادانو اداري کارکونکو د افغانستان د فزیوتراپي ټولنې استازو او د لوړو زده کړو وزارت پلاوي په حضور کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه. فزیوتراپي د ملي انجمن نه زیاته مننه کوم چې په دغه عرصه کې له موږ سره مرسته وکړه د وسایلو په برخه کې، همدارنګه د کتابخانې لپاره د کتابونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړه، زیاته مننه کوم. د کابل طبي علوم پوهنتون علمي مرستیال، د علي آباد تدریسي روغتون رئیس او د افغانستان د فزیوتراپي ټولنې استازي په یادو مراسمو کې د فزیوتراپي ډیپارټمنټ د جوړېدو د اړتیا، اهمیت په اړه د خبرو ترڅنګ له نړیوالو بنسټونو او موسسو د فزیوتراپي برخې د لا پراختیا او همکارۍ غوښتنه وکړه. داسې فکر باید ونه کړو چې لکه په ټولنه کې چې ده چې تنها د ریابلیټیشن یا د هغه معیوبینو معلولینو چې دي دغو د ژوند د ښه کولو لپاره او د ژوند له خوند اخیستلو لپاره دغو دوی دغه نیمګړتیاوې چې رامنځته شوي د هغه په ښه کولو کې حصه اخلي. نو په دې برخه کې د نړیوالو موسساتو د کابل طبي علومو پوهنتون او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت څخه هیلهمند یم چې په دې برخه کې لا هم راسره خپلې مرستې وکړي. نن موږ د دې پرتمینې غونډې په نتیجه کې د دې شاهدان یو چې انشاءالله فزیوتراپي په افغانستان کې د لیسانس کچې ته ورسېده. د فزیوتراپي ډیپارټمنټ د ایجاد لپاره څو کاله مخکې هلې ځلې روانې وې چې بالاخره تیر کال د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ شورا د پریکړې په اساس باندې دغه ډیپارټمنټ ایجاد او سږ کال تقریبا د کانکور له لارې 8 کسه زده کړیالان همدغه ډیپارټمنټ ته جذب شول.